یا ښځې ویمه څنګه ده دا ښځه څنګه ده تا خو پورې مړه کېږي سره به څه کوو یې سړیه 3 پلتې مې په فلیجل ګولۍ ختمې کړې او 3 ګینه یو شان روانه زه به سره سوکم خدایه پاکه دا خو د هغې خوله خو تکه ژړه شوه دې سره به کوو خو لرګې دي نه ویمه داسې چل کوو ښځې که نه انسان دی خدای دې ورته ورسیل مشي هغه مور او پلار ته دې خدای ورسیل مشي او ګوره زمونږ غزوین مونږ ته مړې پرېښوده داسې چل دی که نه چې د خدای دا قهره یاره ده ډاکټر دی نه پوهېږو زه چې پوهېږم څه به وکړو راځه پاسه خدای دې تباه راپاسه راپاسه ستا د لاسه زموږ پیاده تللی شي راځه پیاده نه شي د شپې یې خېږي په شیکه راپه شک شه کښېنه به ده الله خدای زما دې توبې لویه توبه ده برقه راواله برقه راواله خدایا خدایا زه خو یې لیونې کړم دا به اوس موږ ګرځو ګرځې به نه چې په شرم دې اړولې موږ پې ګرځې هغه ماشومانو ته چې هغه دا اچولې هغې ته څه وایي پیمپر پیمپر دې دا اچولې دي پیمپر کم دی پیمپر خو ځان لپاره پیمپر پرېږده شابه ویمه یا ښځې دا خو تک کڼه غرمه ده نو چې ته چینچې منچې نشته که نه یا سړیه خو دا خواته ډاکټر دی خو په شا یې یوسه که نه بس په دې له زه چینچي راولم هغه بېلې سل پیلې وایي چینچې به راوله که نه ویمه لوڼې په خپلو خو پوه نه شي تللی یا ښځې په دې پټو کې دې پې مړ کړم ویمه یا لوڼې ویمه لږه کوزېږې نه نه پوهېږم ستر بابا ولې خوږېږي څنګه خوږېږي یا خدایه څه خو یې مړ کړم ښځې څه خو یې نوره د وړو نه یم ستا د ارمانو بي ډاکټر لیوړه به نو سې یوسه که نه یا ښځې دا به ډاکټر کله رارسي خدایه نه په کم پټو کې لاړ شي ډاکټر له موږ وځم برمه په دې مخامخ لار به وځو دغه مخامخ دوکانونه دي که ناړه راله څه له پخې یا خدایه مړ یې کړم دا دی ډاکټر صاحب هله په بېنچ کې واچوه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ویې ګوره د دې خو بیخي کلمې وچې شوي دي داسې دا مې څه خوړلي دي یار وایي ډاکټر صاحب ناجوړ یم ویمه ښځې ته ورته ووایه چې څه چل شوي دی پې ډاکټر صاحب مور کره تلې وه او چې راله نو بس یو شان بیږي زما ډاکټر صاحب په دې 3 ورځو کې ته تیار د سارو سیرن جوړ شوی دی دې له څه چل وکړه په دې مې دا بیکه که نه ویمه دا خو بیخي داسې لرګي دي لکه مسواک د خپونه چې دي نو باندې چک ډانډې جوړ شوي دي ډاکټر صاحب دا راته ووایه که نه چې دې له داسې څه ورکړو چې دا راروغه شي یو اپشن شته کوم اپشن ډاکټر صاحب یا ښځې دې ډاکټر صاحب چې څه یاد کړم دا خو ډېر زیات ګران دي د کوم ځای نه به یې را پیدا کوم دا ته وایي ویم یې سړي اوس ډاکټر صاحب راته ویلي دي ما ته پته ده چې دا مار خپته جوړه شوې ده خو چې په هر ځای کې وي د انګور له څه چلو که مري بس ټیک ده زه ورځم او ډاکټر صاحب چې څو وي زر تر زره ولې راوړه چې د انګور دې مري ډاکټر صاحب بل څه حل نشته چې زر تر زره دې شي غم وکړي نه مري بس ډاکټر صاحب ته یې لاړم خدایه پاکه تیار د لوکاټ ډکې ته جوړ شوی دی دومره بیږي به یې مبارک دې ښه شوه ستا مبارک شه ډاکټر صاحب مبارک هم شه د غوړو ټریپو ته وختو اوسې پوزې بالکل کلمې غوړې شوې غوړې ډاکټر صاحب خوښه نه چې تا ته پرې سیرنج په دې استعماله کابلیانو ډور دی دا لږه که ډاکټر صاحب دا ستن کړو بس ډاکټر صاحب یا الله شکر ډاکټر صاحب هله راپاسه اوس خو تللی شي که نه هله راځه یا الله شکر دې ډاکټر صاحب کېږم نه ښه ځه ډاکټر صاحب الله دې ډېر خوشحاله کړه ډاکټر صاحب نه نه خیر دې وایي
وشو کنه نه خیر دی وان دا وان سلام علیکم ډاکټر صاحب رحمتي کی ها بالکل ټیک ټاک ما یا خدای رحمتي نه خورنګ را پرې خو ګوره کنه او خواخي ګوره څه تاریخ پکې یا سړیا رنگ برا پریدي نه منګه را کټویره پاره نمونه هغه ته پوره کیلو غلو ډریپو خاطه او کلمې غوړې شوې د شکر د چې خش ولا ده راځه چل ګاندې لا لا ابو نشته وای یا پورې پلټې دې سترګې وای تا نظر تا قربانو وای وای قربانو لا لا Bueno, pues, Juan Diego. خدای پاک دا چرګ داسې اوازونه کوي زما خیال دی غانډو پسې بیا جوړې نه ولې ورخته دی ورځم او ګورم مې پولنډي چرګان ته دې وغواړې دا خو ما چرګې ته ښودې وې زمان دې خوښې دي ما وې جوړې نه ولې واپس راختلې پولنډي چرګان دې وغواړې ما وې جوړې نه ولې واپس ورختلې پته راته نه وه چې دا نه ولې ختلې ما څه چل په منګ دی دا نه ولې راوویسته څه چل خدای دې تبو برباد کړې ما غانډې غونډې وسکلې په 1500 روپۍ نه ونډه نه پولنډي چرګې پاکې انډې وسکلې هغه ډاکټر د خدای په قهر اخته کړي د برېک په ځای باندې ورته غوړې کې جوړې دي کاڼي وخوري یا لورې دا ته څه کوې یا د خدای بې انصافې ته ډوډۍ تا نه وخوړه چې تا انډې خوړي ما ډوډۍ خوښې وه خو زما انډې خوښېږي نو په شنه خولګي نو انډې خو دې خوښې د قولنګي چرګې انډې دې وخوړې په 1500 روپۍ اته یا په قهر د مولا اخته کې مېړه خو دې اوس ته اوس څه کوې موږ سړي بابا مې نیسه نو چې روپۍ که د مخې نه یې پاسه روپۍ شه پاسه دا سلنګسر پورې نیولې ده نه خدایه بنیاد یې وباسې بنیاد یې وباسې دا څنګه خلک دي یا ښځې خبره واوره ولې بیا څه چل دی داسې چل دی که نه چې دا جینۍ یا پلار که روښانه دا خو به ما غل نه بس صحیح ده که نه دستونه یې خوشي دي پلار کره بیا ولیکم خدای دې هغه پلار هم تباه کړي زه راځم ګورې د قولنګي چرګو د انډو نه یم خلاص کړم خدای دا پسپو ماته کړه انډې لا پاتې وي سپک دته گزار کاکا سلام علیکم خپله سمه خبره خپه وکړه نشئ جي خپه نشئ دا راته ووایه هغه زوی له څه پته ولګېده یاره زوی مې د خدای بېخو بنیاد وباسي زوی خو مې زوی روک شو او هغه چیلانګ یې ما ته پرېښوده چې په کور کې کاڼي خوري ما له خو سپک دت راټول شوي هغه زوی هم دې سپک ته او ته هم سپک لکه یې سپک به دې سپک به د خاندان وي سپک به د هغه نیکي ما له سمه خوله خوځه وایه هغه انګور دې څنګه شوه زما انګور څه ستاسې ولې ولې زما د انګور ولې تپوس ته کوې نو تپوس یې نه کوم چې ټول کلي په بل طرف اړولي دي یا ولې دا اخا راشه که تودېږي څوک یې په بل طرف اړولي دا ته څه وې خو چې په کوم کور ته ورځي نو هلته یې کړي یا خدای دې تبه وګورې دا اوس څنګه خلک د خدای بیړۍ چپه کړه دا د سړي زوی دی او هغه انګور دې څنګه ده په خدای مې د قسمې چې حلال دې کوم غواړې ته بله واسطې وکړه ګورې ما ته دوی وایه که نه
راته په کومه خبره باندې خوشاله زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم وای د پېشمني ګوګو زما زوی خو دې وساته تا دا کګره چاته واچوله دا ریبن دې څنګه ولګو دا حال دې څنګه دا فیشن ته چاته کې دا چاته کومه وای ډوبه شومه خبره جوړېږي شاده ولې خواښې مې نیسم بارانه اوس به ګورو ها اوس به زه خوښ شم ښه ما لرم لږ مې بېغمه کړو آخه یه گوردانی سو کلا دا ما ډېر خوب کړل وانا سوا جواب خزي جامعه او سوزولي وای دا څه دې جوړ شې دې په وګوره دا ما ډېر خوب کړل نو سوا جواب چې جامعه خو نه تابو برباد باندې خو ما زرګونه لګونه روپیا ورکړي دي بس دا غم کوي تابو سچل دی وسره خدای کړی سچل دی کړی خدای دې بیا نه ونه کړه هايدا اوسې را ټینګه تا دې سچل کړی اوس کوم ځای زما تابو برباد شي سل هزار شي سچل شي دي یم یا سم ما او د سن دی ویلې خو حالم والو خلیم سره کړو دا غاګره چولې و میراته نو ما ودی پیشن چاته نو خدای دې به خو بنیاد تو تاسو دې چې موږ سره بل څه کوم جامې دې به اوسې دې خو خدای دې به خو واسه دی ونه سپېره زه ما له پیغو راکړ وای تعلیمانه پیغو راکړه پیغو څه دي وای خواخې پیغو راکړ یا خدای دې پاکه دنه کده خدای به انصاف او ورشه شوملې وکړه اوس یې خوانه اوس وتا ټینګه اوس وتا ټینګه اوس وتا ټینګه اوس وتا ټینګه هاوي اوس وتا ټینګه يا جنين بوري انا خدای دې تباغه وابو خدای کارو خدای دې بي خلاص لا ماما خدای یا ګورا تا خدای به انصاف دې ونی سپیل نه دي کوړې یا الله به تا غوړو باسي خدای دې تباغه غوړې دي وته خېجر کولمې دي ولا غوړې کړې خدای دې راته پلانه دا ما سره به خو باسي دې دا ډاکټر دې چې دې پته وته غوړې کیږي خدایا کور میں ندی انجروت تھی چنگل خانہ دا چنگل خانہ خدایا بیخ دا صادق وباسی یا له ساده چیرې تاډه کړه نو بس خیر تا وکړه کوم بيزالي لور درکړه دا جینې دا چې تا وتا وګوره تیار له وټا دا دا وګوره خزه ای غرغندو تا وګوره پاړه می بلیږي دا غرغندې دی وتا وګوره تاران کې وای خزه دی غرغندو تا وګوره نو څوک ولې دا ما هاي خو استاد لاسه کنه خو پریخه باندې یا خو باندې اخلي دا پکې لا بینه من په سلام کې پراتی یو بنگلي اخلي من د بنگلو دا چولیو یو پس کینه خورې کنه بنگلي چاته واچو څنګه پر غاګانی په وسولې ای دا موږ نه دي وسولې دا انګور مې نه ده الله دې ولې دل راوستي کی دا غي وای دا ولې پته نشته چې چل پیښه جامې مو وسولې اوا ټکولې مرا سره شور وکړه دا پر کوم اختیارانه وکړه ای چې په پیران میدان کې نشته خدای دې تبو برباد کړي نشته چې سم پیری پکې او سم دې زمکه ته وایي یم په خوا به په نیم باندې پیریان راتل خلک به وخل کاڼي به غورځول او دا څنګه پیری دې په دې سم نه راځي په خپله پیری دې په واسه پیری راځي خورې بنګړي نه الوزه الله دې مرشه نو ځان دی والو هغه د بنګړو مېرمن د خو هغه جامې اوسې دي بربنډه سغونډه جوړې ناسته راکړه همخه دې ښه یاره خزی خو دا بنگړی والا بوس پټول کلی کی ګرځي او جامې برانه وباسي وای بچی دا د انګور جامې یو سیزلې په منګ بیرالي کې تماشا کا وګوره وتا دا اور بکنيستلی کیږي استاد نه بکني دم دې ډاګی له بزګه خونه باسم کدي چاته ویل اے خزی دا بنگړی والی دی ها او دا چې دا پټول کوسو کی ګرځي ستاد کور ال هغه کور ته وي دا هغه کور ال هغه کور ته وي دا په پټول کلی کې دا خبر اوس وره ته کې نه فکرې باره بس ووم غنو رایا سر چې نکې مې وبراځي خو مې وته یا ظالمي اې د ترجا دې پراشه
يلا جو خليه ده لمكينا يا زما سوري يا اخو بس يا ويش دي سوي جو خليه بخير چې کور مران وړاندې غروندار مې نخکاری غروندار. چرته تللی دا خدای دې بیخه بنیاد وباسي وي مور که راځم او راځم درې شپې وکړي اوس را برغېږي نه دې خواته وګوره د لږو تنده مړه شوه دا خو دا چې په کور کې ښځه نه نو کور روان وه ښکاري که نه نه سړیا خدای دې بېرته هغې کور وباسي څه چې دی راغلی زه رالم آیو چې چوته کړی شوم چې پر کورنو کوی کړل یو کپ چای جوړه کړه خوراندار مې نشته نو خبره خو دې ټیک ده خو ما خو چې یو څه نه راځي نه سړیا خفه کېږه نن سبا ټول کارونه د ښځو چې کوم دي سړي کې یو کپ چای راله پکې نه کېنه بقى چلم ګرم کا هذا کېنه 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 بنګړي اخلي بنگړي چا نه وایم ځان ته واچم کو دې واره ته نه وایم ولې ناوی نشته کور ناوی دې خدای په شوق ولګي ویم چې مور کړه تلې نو را برغېږي ولا اده به دونه خو بنګړي تېلې واله ته کو نه نو دونه چغېږه ما وای دې ښکار نو په زخمونو را مالګي جوړې کنه په زخمونو رشته خبر خو نه کنه دسنه تم خبر کا هغه جان کټی دي کنه وختي ورلم کنه بنګړي مې په خرڅول کوم جان کټي هغه جان محمد څه دی ها جان کټي یاد هغه خپل دی یاد لور چې ور کړی ها ها هغه لور چې ورکړل ها ایستا هغه لور راګیره په داسې مرګ نیواله دا دې سوې مرګ نیواله ها او بیا کوټه کې یې راکړل کنه او جامې ملټولې وسوځولې ها داسې کار دی کنه ته بس ځه ها ته ځه ځان لاره خوشاله که ځه ناوی له بنګړي زه بس ناوی دې په شرق ولګي ځه زبردست ورته ورته ځه ته خو ماته دا غږ نه کې چې دونه لانجرې کور کې شروع شي ته ماته غږ هم نه کې نو ما ځکه نه وی چې ما جنګ جګړه دې جوړېږي زه په قدار به خبره ختم شي خو هغه جنګ کټی نه ویم اور په خوله کې وړي او زما په وس نه راځي تر ځه ته بېغمه اوسه په دین دوکه مر بدله داسې په جوتو ټوپونو وم که نه چې ټول عمر به یاد نو بس بیا راځه چې ته پوښتې وکړو راځه راځه یا ښځې کم خوارو ته شوي راشه که نه ټول ملک دې په لوګو اخیستي دي خدایا کور نه دی اور دی بس بخیر سلام علیکم څه چل دی څه چل دی څه چل دی ده دا لور په تا خرڅه کړې ده نه نو چې پته یې نه راخرڅه کړم دا جامې یې ولې سي لوګو ته ګوره ټول کور دې په لوګو راخیستې څه چل ولې دا لور دا جامې ولې ما سیزي دی په خپله سیزي ملک بنګړي والا لا او راته وي جامې مو سره بي والا ودې قتل ما ته وی چې بنګړي والا برا باندې ټول من خبرې اوس پر له دا دښمنی ته زیاتې ما ته پته نه واه 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 راګینه په پاکو کول جوړ کړی او پاخې مې وایي خپل اګیره کړې انا